څوک مظاهر د څه خلکو په دې درځي مفتی سردار وایي چې توجه الکه دا څه کنزل خو نه دي څه ګالي ګلوچ ته دار چا خپل یو تکیه کلامي څوک چې کم دی وایي څوک جوهه وایي زمونږ ځکه یو تبلیغ ول امیر سیدا چې بیان کې په بیان کې وایي او داغه تکیه کلام دی کامیابی الله دین کې سنت مطابق جون تیرو الله به راضي کو تاسو پیژنې څو ورځې مخکې زما خان بابا سره انټرویو او چا کتلی و ما ناغم تاسو کوی دا څه مسله ده ما یو سړی تکیه کلامي څوک چې ځان ته متوجه کې هغه ته بسوای څوک چې ځان ته متوجه کې هغه ته بسوای لکه په محبت سره سب وای لکه زما انداز کې وای څنګه وای ایو سړی به چې کم دی ډیر وی نو چا ورته چې دا چې کم دی مو وایا هغه ورته وی که څوک مې سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی که څوک مې سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی بهرحال قرآن ختم القرآن مبارکباد حوصله افزایی عظمت حواله سره دو جملې ذکر کوم ستاسو توجه غواړم زمون په دې اکابر علماو کې یو عالم تیر شوی امام راغب الاصفهانی دی امام راغب کتاب لیکلی د کتاب نوم دی المفردات مفردات الف نوالی یا پوری دی جدا جدا حرف ته ویل کېږي مفردات ماشوم چې مدرسه کې داخل شي ماته متوجه شي ماشوم چې کله مدرسه کې داخل شي یا سکول تلار شي کے جی والا پریپ والا نو دی قاعده وي نو قاعده کې ظاهر القرآن حق القرآن نورانی قاعده کې دی وي تختی نمبر 1 المفردات ماشومان جواب راکې تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 وای المفردات تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 المفردات الف با تا سا جیم په دې قاب کې امام راغب په هر یو حرف باندې تحقیق کړي په الف باندې خپل تحقیق کړي سمندري راجمه کړي دي په با باندې قاب کې لیکلي دي وی قاب کی اشارہ قتل تدا اور پھر امام راغب نے فرمایا قتل کے قتل اولاد تدا اور بیاوی قتل اولاد پر دو قسم دی یو قتل اولاد پر زمان جاہلیت کیوں خلق بخپلی لوریانی جوندے خولی لوریانی بے زندہ درگور خولی لور چی با پیدا شوا پزمکا بے کی بے وردن نکڑا خور بے پیوارو لی خخ بے کڑا یو اغا زمان جاہلیت کی چلور پیدا شوا جوندے بے خولا قرآن اشارہ کری بی ای زنبن قتلت دا پکم جرم سرا پکم گناہ سرا دا وڑی وڑی ماشمانی جوندے خخی کری جرم کریو دی ماشمانو جرم کریو گناہ کریو دا وڑی وڑی ماشمانی چی پیدا شوا اسمکا کی خخولی دی گناہ کریو دی جرم کریو دی نافرمانی کریو رب نے فرمایا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اجی سے حج عمری لدے اللہ منگ بار بار بوزی دا دی گڑے والا ٹاور تا چودری گی او خانکابی تا مخ کی نو دی خی طرف تا غٹا کبری دا دی کبری سر خواہ کی خکت لان دی اسمکا دا او دا اغا قبرستان دی پا دی قبرستان مقبرہ کی دا سمر قبرون چی دی دای وڑی وڑی ماشمانی جوندے دا حج عمری والا چیو بل نورک شی په یو بل ته په موبایل باندې وي یو بل ته په موبایل باندې وي کوم ځای کې یو د ماشومان ادرې سره وي دا ماشومان مقبره سره هدا ماشومان قبرستان سره رب نے فرمایا بی ای ذنب قتل جرم سو حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے زویل شم بی ای ذنب قتلت زما شیخ و مربی مولا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے زویل شم بی ای ذنب قتلت یو قتل اولاد پر زمان جاہلیت کیوں او دویم قتل اولاد امام راغب نے فرمایا
کوم خلکو چې اولاد بچی د قرآن نه محروم ک، د حدیث نه محروم ک، دینی تعلیم نه محروم ک، دینی تربیت نه محروم ک، مسجد نه محروم ک، مدرسې نه محروم ک، د تبلیغ مرکز نه محروم ک، خانقاه د پیر صاحب نه محروم ک، ذکر نه محروم ک، تلاوت نه اولاد بچی محروم ک، دینی تربیت اور دینی تعلیم نه چې چا اولاد بچی محروم کړ، دنیا حرص د وجې، دنیا لا لش د وجې، دنیا محبت د وجې چې چا اولاد بچی د قرآن نه محروم کړو، امام راغب فرمایي وي دام قتل اولاد کې داخل دي. تا د بچو قتل وکړه پښتونه، تا چې دا بچی د قرآن نه محروم کړو، تا چې دا بچی د حدیثو نه محروم کړو، د دینی تعلیم نه دی، تا ته کړنګېدلې زمیندار جوړ کړ، تا ورته دا چلو ښودو چې څاروي به څنګه سرې، تا ورته د شوتل ریبلو او د غیا ریبلو چلو وښودو، تا په دنیا خپای کړ، تا د خپل بچی د قرآن ښودلی. او زه هغه مور ته م وایم، زه هغه پلار ته م وایم، هغه پلار ته د پلار د عظمت نه څه خبرې، ته د پلار د مرتبې نه څه خبرې، ته د پلار د مقام نه څه خبرې. ستا پلار په سعودي کې و، ستا پلار په قطر کې و، ستا پلار په دوبۍ کې و، درې منزل ته به پښتونه ته به پلار څو پیژنې، درې منزل ته به د سیمټو بورې خېجوله، ستا دپاره کور کې بالغ و، ستا د پلار دپاره بالغ نه و، ستا پلار به د سر لاندې خښته کېښوده، په هغې به اوده کېده، ستا پلار به شلېدلې جامې اچولې وي، په مسافره کې ستا پلار به ټوکړې خوړې، سړې به خوړې، لوږې به برداشت کړه، تندې برداشت کړه. ته دې له تکړه چې د دلته نه پلار ته فون وکړي چې ماله راډیو راولېږه، ماله ټچ موبایل راولېږه، ته دلته د بهر ملکونو مسافرو ته وایي چې ماله شیمپو راولېږه، ماله سپری راولېږه، ماله صابون راولېږه. ها پاکستان کې قیامت ته، پاکستان کې شیمپان هم نشتا او سپریګان هم نشتا. دا ته ظلم کې پښتونه، که ستا یار دوست ستا رشتہ دار بهر ملک مسافری توجه، ستا پلار په سعودي کې په دوبۍ قطر کې مسافرو، ستا د ارمانونو دپاره ستا د پلار په خپو کې سپلې زړې وي، طالب نوې سپلې راوړي. ستا د خپل پلار جامو لباس ته وګوره، ستا د پلار لباس په کمزوري و، ته خپل مرګور کې شرمولې رسوا کړی نه، طالب نوې سوټ راوړو. ظالمه ظالمه، نن چې ستا ملا نیغه شوه، ستا د پلار ملا کږه شوه، نن چې تا اورېده شروع کړه، ستا پلار په غوږونو دروند شو، نن چې تا لیده شروع کړه، ستا د پلار نظر کمزوري شو، نن چې ته سمج او فهم والا شوي، ستا د پلار دماغ کمزوري شو، نن چې ته نیغ شو ستا پلار کمزوري شو. دی بوډا پلار ته دی وګوره ځوانه، دا ستا پلار چې خوري شو، سپینګیري شو، بوډا شو، ضعیف شو. دا اولاد د بچو د ارمانونو دپاره کاکا، داجی، اجی صاحب، ماما، تا د بچو دپاره تکلیف برداشت کړ، ستړي برداشت کړم، دا اولاد بچو دپاره دي، زمینداری برداشت کړه، دکانداری دی برداشت کړه، دا بهر ملکونو مسافری دی برداشت کړه. او مور یې تا ته وایم، او مور تا چې به متیازې وکړې که نه، تا چې به متیازې وکړې او تا به کټ لوند که، په لوند ځای به دې مور سملاسته، ته به یې په اوچ ځای سملولې، ستا په متیازو کې ستا مور ورته کېده، په لوند ځای به دې مور سملاسته، ته به یې په اوچ ځای سملولې. تکلیف پتا ته و، تکلیف پتا ته و، ستا په وجود کې څه ځای خوږېده، تا به جړل ټوله شپه، درد بتاو، بیماری به بتاوه، مور له به دې خوب نه ورته، مور به د سره شپه شوګیره کړه. زه نن دغه پلار ته م وایم، زه نن دغه مور ته م وایم چې او مورې تا خو د بچي دپاره تکلیفونه برداشت کړه، شپه دې روڼه کړه، او پلاره تا خو د بچي دپاره مسافري وکړه، تا ځان باندې شپه ورځ یو کړه د دنیا ګټلو دپاره، خپله د پیسو مشین دې ځان نه جوړ کړه. خو زه دې پلارانو ته م وایم او زه دې موریانو ته م وایم، تا دې بچي ته دا ښودلي چې سبا ته مړ شي، ستا د زوی له د جنازې مونځ ورځي، سبا چې ته مړ شي تا بچي ته د جنازې مونځ ښودلی، که دې به ځان په ګوته څنډي، خښ کې بوډا خښ کې خاورې پرې واړوې، تا د دې دپاره په ځان شپه ورځ یوس که تا مسافري کوله، ته قطر کې وي، ته شارجه کې وي، ته دوبۍ کې وي، ته مسقط کې وي، ته اماراتو کې وي، ته د ملک نه بهر وي، تا د بچي دیني تربیت ونه کړ، ته د اولاد د بچو قاتل یې، تا بچو ته قرآن ونه ښوده. امام راغب نے فرمایا چا چې اولاد بچي د قرآن نه محرومه کړ، دا قتل اولاد کې داخل دي. رزق تعلم الله درکړي، ستا بچو لم رزق الله ورکړي. او یو دا مسله په ذهن کې کېږي، د رزق دا مسله بالکل صفا ده، د رزق دا مسله بالکل خلاصه ده، د رزق دا مسله بالکل کلو ده. رزق
په صدارت نه دی، رزق په وزارت نه دی، رزق په ایجوکیشن نه دی، رزق په کوالیفیکیشن نه دی، رزق په تجارت سره نه دی، رزق په دکانداري نه دی، رزق په زمینداري سره نه دی، ها رزق په عقل هم نه دی، وای رزق په مالداري هم نه دی، رزق په مقدر دی. بولو رزق په داسې مالداري د شړک راو غورځيږي چې پتا چینی بند حلواګانې مونږ وخوړي، حلواګانې مونږ مولیانو وخوړي، ها داسې مالداري باندې دي شړک راو غورځيږي، پتا مالګه بند مړه، پتا مالګه بند ته د علاقې خاني تا دولت ګټلې، پتا مالګه بنده، پتا باندې چینی بنده، راشه مولیانو تباہی وکړه چې څه ورته دې ورچي، چې څه ورته دې رزق تا رزق پیدا ک اوسه پوری تا د رزق په فلسفه پوی نه، ها رزق وای په مقدر دی. بولو رزق توجه، رزق ټول وای رزق ستاسو کلی کې په سمای سونه خیال د خبروم جوړ لاک ډاون دی، لاک ډاون دی جوړ که خبرې کوي جوړ کرونا خلی ته وردن نکیږي. رزق پس دی، رزق پس دی، رزق پس دی. اوس راشه رزق په عقل نه دی ښه چې د عقل خاوند دی ډیره دا، صدر دی ډیره دا، وزیر دی ډیره دا، خان ملک دی ډیره دی. ناجی صاحب رزق په مقدر دی. حکیم الامت اشرف علی تانی نے ایک عجیب بات کہی ہے، توجہ ہے. اشرف علی تانی سے وہ فرمایل و یو سړی کور ته غنم راوړو، نو غنم په خر باندې راوړو، نو په دې خر باندې چې کوم بورګ دی هغه دواړو طرف ته چې وزن اچي هغه ته سوي ها دا نه دا په خر چې کوم بورګ دی ها لد وتوي لد بل اصطلاح شته چلو لد بارو متوي په خر باندې چې غلط کی خو دغه بار کی خو نو یو طرف ته غنم واچول، نو دالت دا بار په یو طرف پریوته د غنم یو طرف تاچول ابا پریوته، نو توله برابرول د لپاره اور جدید اصطلاح کې بیلنس برابرول ته دی بل طرف ته شګه واچوله، یو خوا غنم دی بل خوا شګه ده، توله په برابر کړه. اوس کوړه خر روان کړي کور ته غنم وړي. صاحب عقل د عقل خاون سړک په غاړه ولاړ دی، د ته وې سکه کور ته غنم وړم او چې غنم وړي په دې شګه سکه او بیا دا بوره په دې یو طرف غورځیدا نه په دې شګي والا په طرف مې را قابو کړی دا. عقل والا ورته وې تا چې شګه چوله خو غنم بری تقسیم کړیو، نیم غنم به یو جانب یو اړخ یو طرف ته چولیو، نیم غنم به بل جانب بل اړخ بل طرف ته چولیو، توله به برابر شي وا. نو تا یو غنم واچول بل خو دې شګه واچول، د خر د بیخ بنیادو بس. په خبره پوهیږي کنه پوهیږي؟ دی ورته تا چې ما ته کوم د عقل دا خبرو چې غنم تقسیم کا، وای دا عقل خود سر ما کېډو نو عقل نه دارت، وای دا عقل مال الله نه راکړي. خو یې تا ته یو خبره کوم، مال الله تعالی عقل نه دی راکړي خو غنم راکړي کور ته وړم، عقل نه دی راکړي چې ما دا غنم تقسیم کړي شګه مې اچولې بل طرف ته. عقل نشته خو غنم شتا، عقل نشته خو غنم، عقل نشته خو غنم. او ته سره د عقل ولاړې سړک په غاړه سوالونه کې دلته تانوی صاحب نے فرمایا کہ رزق په عقل نه دی. بولو رزق په مقدر دی. رزق رزق په دې کائنات کې که زه تا سره تعاون وکړم زه ستا رزق سیوا کولی نه شم، ځان سره ولیکه، او که ته زما نه پټ کې او غلاو کې نو زما رزق کمولی نه شي، نه څوک د چا رزق زیاتولی شي نه کم. هندوستان کې عالم وي یو هوټل کې ناست وم چای مې څښله، وایي چای نه مې چې ګوټ کړ نو مخامخ یو کس په هوټل کې ناست دی، کاغذ کې د جوارو هغه دانې چې پخې کې بټ کې هغې ته څه وایي نینې، هغه د جوارو هغه دانې دي هغه خوري نینې، هغه نینې خوړې نو یو دانې د لرې نه خولې ته ویشته، ځان له به نښه برابروله ویشته، یو دانه د خولې په ځای وایي سپېږمې ته لاړه، چې سپېږمې ته دن نشه وایي سای راښکې لا وربره شوه. دا مولانا صاحب وایي زه ورپاڅېدم د ده سترګو نوښ کې روانه شوې، خو دانه د وتو والا نه وه، نینه د وتو والا نه وه. وایي بس دې په تکلیف لاړ. 1 سال بعد وایي زه هغه هوټل ته راغلم ناست یم، وایي ما ته مخامخ یو کس ناست دی، پوزې پړسېدلي، پوزې ته رومال نیولي، وایي زما سې زړه کې رال چې دا به هغه کس نه وي. ما ته تم وہ آدمی نہیں ہو جو 1 سال پہلے اس طرح ما ته وایي زه هغه یم. هغه دانې د جوارو ډېر وکړولم، ډېره بره شوې ده. اوس ډاکټرانو چې اپریشن به کړي د اپریشن انتظار کوم دلته ناست. دا مولانا صاحب ما سره خبرې کولې او د خبرو په دوران کې پرنجې ورغې انټرو شی وکړو، وایي په هغه هوټل کې یو چرګ ګرځېده،
هغه دانه ټروشي پرنجي سره وګرځېده چرګ ګرځېده وای چرګ راغی ټونګې ولا هغه دانې وخوړه وای مې بے ساخته بول پړه هذا رزق الدیک دا د چرګ رزق یو کال الله تعالی په زبردست سٹور کې ساتلی کم وی آی پی پینټاسټک سٹور کې دانه پرته وه دا چرګ لا پیدا بم نو کال پس هوټل ته چرګ راغلی او دانه سٹور کې وه او زه اکثر دا وایم دا د پوز د چې کومه دانه لاړه دا رزق د دې انسانو که د چرګو بولو 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 د چاو نو چې د چرګ رزق ته بوډي والی نو الله یو کالو کړو چې د چرګ رزق ته بوډي والی او د چرګ نه اغلا کول د رزق په حقیقت کې د چاو د چرګو نو یو کال نو خپکیږي ما چې د چرګ رزق الله نه ضایع کوي ستاسو رزق ضایع کولی شي ستاسو رزق ضایع کولی شي بچی عالمان کې داسې قرآن پی وایي ختمونه دی وکي حافظان کې بالکل مولیان کې او مولیان مزه کوي مولیان څه کوي دا خلک چې راجم شي موږ مولیانو پسې خبرې کوي وایي مولیانو خوراکونه وکړه مولیانو خوراکونه وکړه او چې وته هم دا یو زوی راکې نه مدرسې ته چې عالم شي مولا شي نو خلک څه وایي خوري بس خوري بس خوري بس ته خو دوه قسمه خبرې کوي کله به مولیانو خوراکونه وکړه او چې د ته مولا بچی دی راکړه چې مولا شي ته به خوري بس ستا په دې مردان کې یو مولا د لوکي مړ دی د لوکي مړ دی عوامو کې لاک ډاون کې یو کس د لوکي مړ دی بولو مړ دی عوام چې نه مړ کېږي دا مولا د سره خبرې مولیان به پسړم کېږي امام صاحب وره حقانی صاحب وره مولا به پس مړ کېږي د بیسیار خورې د وجې د څه د وجې چې لیمټ انلیمیټډ خوراک شروع کی انلیمیټډ امام صاحب یو مجمرو چې چاره وړي وی خوړه دیمه مجمرو چې ولا چاره وړي هغه هم خوړه یو مقتدی ولا دریمه مجمره وړه هغه دی خو خپکیږي دا علماء د مقتدیانو ډیر خیال ساتي ښه چې هغه دریمه مجمع خوړه امام صاحب وفات ادا بر جمعات امام ته چې پته ولګی دا هغه دعا وکړه هغه ویره به دا شهادت ماتم نصیب کی دا د مړی خېټه شهادت ماتم نصیب د لوګي مرګ نشته خدای رزق په مسله کې بچی د قران نه پاسوي نه ټیک ده